یو حدیث کې راځي چې څوک کله مؤذن اذان کوي چې د आवाज در کومه ځای پورې رسیږي د شیطان هواوي او په आवाज باندې هواوي وزي او شیطان منډي وي چې در څو هغه ځای پورې شیطان منډه وي د هغه ځای سزي چې چیرته د مؤذن आवाज نه رسیږي. نبی علیہ السلام فرمای اذا نودي بالصلاه جب چې کله د اذان د پاره आवाज کیږي اذان کیږي د منځ د پاره ادبر الشیطان شیطان منډه کی وله زرات هواوي وزي په आवाज باندې حتی لا يسمع الاذان. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په کم کلی کې اذان کیږي د سحر اذان وسو په هغه کلی باندې د ټول ورځ به الله عذاب نه راځي. عن انس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اذن في قريه امنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. په کم کلی کې چې د سحر اذان وسو دا ټول ورځ الله رب العالمین د اذان په برکت د قوم پر د کلی باندې خپل عذاب نه راوړي. ایو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي کم چا چې وکاله یو روایت کې راځي 12 کاله یو روایت کې راځي وکاله چې چا اذان وکي جنت د لپاره واجب شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اذن محتسبا 7 سنین كتب له براءة من النار. کم سړی چې وکاله اذان وکي الله رب العالمین به د جهنم د اور آزاد کی. په دې وجه باندې عزیزانو اذان یو غټ عمل دی دا خو د مؤذن د پاره سو او کم خلق چې اذان اوري دغه د پاره څه امر دی چې د اسلام حکم دی. عزیزانو اذان د اسلام یو غټ رکن دی یو بهترین اعلان دی. د اذان د کېدل په وخت کې موږ خلک اکثر غفلت کوي. آلته اذان شروع دلته دی ډوډۍ خوري آلته اذان شروع دلته دی غپ کوي ان تر دې چې اذان شروع دلته چکه کوي آلته اذان شروع دی دلته په موبایل باندې اخته. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علما لیکي چې درې شیان سنت دي مگر جواب واجب. اذان سنت دي د اذان جواب ورکول واجب دي. سلام یو مسلمان ته اچول السلام علیکم دا سنت دي لیکن چې چا سلام درته وایي جواب ورکول واجب دي. مسلمان ته دعوت مړی د پاره ډوډۍ د پاره دعوت کول راغشتل دا یو سنت عمل دی مگر د مسلمان دعوت چې عذر نه دعوت قبلول واجب. نو علما لیکي چې د اذان جواب ورکول دا واجب. اذان جواب چشتي چې مؤذن کم کلمات وای چې اوریدونکو به هغه کلمات ورسره ذکر کړي. مؤذن وای الله اکبر الله اکبر اوریدونکو به هم دغه کلمات وای الله اکبر الله اکبر. هغه اشهد ان لا اله الا الله زوته چې آیا ورما او تابم وای اشهد ان لا اله الا الله. مؤذن وای اشهد ان محمد رسول الله موږ به هم وای چې څوک اوري اشهد ان محمد رسول الله. البته حي على الصلاه حي على الفلاح کې بدل دي. که مؤذن وای حي على الصلاه حي على الصلاه نو موږ به وای لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله. دا د مؤذن هغه دی جواب دی او دا جواب ورکول علما کرام لیکي واجب دی. مؤذن وای الله اکبر الله اکبر تب هم اوریدونکو به دا کلمات وای. مؤذن وای لا اله الا الله تب وای لا اله الا الله. دا هغه بعد بیا د اذان دعا وای. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمای کم مسلمان چې اذان واوري د اذان جواب ورکي د اذان بعد بیا د دعا وای اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. رسول الله فرمای چې دغه کلمه د اذان بعد د دعا چا ویله د اغو د پارز ما شفاعت واجب سو. د قیامت ورځ به د دې سړي شفاعت زکوم څوک چې خپل ژوندۍ کې د دې دعا معمول جوړ کې هر وخت اذان وسو د اذان بعد د دعا وای. رسول الله فرمایي چې دې سړي زما شفاعت وګټ. حدیث کی راضی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه حلت له شفاعتي. رسول الله ازما شفاعت ورته حلال او واجب سو یوم القیامه دا شرګه د میدان محشر باندې. او بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام د اذان او د اقامت په مابین کې د چکم وخت په دې کې دعا قبلی. یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمای اذا صوب بالصلاه فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء. کله چې اذان کیږي د اذان په وخت کې د اسمان ټولي دروازې خلاصې واستجيب الدعاء او دعا الله رب العالمین قبلي.
په دې وجه باندې علما لیکي حدیث کې راځي چې د اذان جواب ورکول د ډیر غټ اجر لري.